او دغه شان په خلکو کې ذلیل کول دا لوی ګناه ده. او دیم نمبر کې الله رب العالمین چې کوم عملنا او کوم کارنا منع کړی ده هغه کې ان شاء الله زموږ استادو د عقل او زموږ استادو د دین د دواړو فائدہ ده چې زموږ استادو عقل هم الله غي سره قوي کوي چې هغه نه منع شو او زموږ استادو دین هم الله رب العالمین محفوظ ساتي. دې باره کې به چې وایي نبی رسول الله والسلام ته یو کس راغی او د یو شاه باره کې ورته خبره وکړه. نبی رسول الله والسلام ته فرمایل مو وایه دا مو وایه دا غبره کې هغه ورته فرمایي چې یا رسول الله دا کار پکې موجود دی مال دل دی ور باندې. نبی رسول الله والسلام ته فرمایل غیبت خو هم دې ته وایي چې دا کار پکې موجود وي او ته د هغه په شیشه خبرې وکړي، اما که شرط کوم کار پکې نه وي او بیا ته هغه په خبرې کړې نو فقط بهته. نبی اسلام ته فرمایل تا یقینا په هغه باندې بهتان ولګاو. بهتان عزتمند ویل کېږي لکه څنګه ته خپل ویل چې مسلمان کې کوم یو عمل بد نه وي او تر پاسې هغه پسې یو خبره ورته اړې دې ته بهتان ویل کېږي. دغه شان سورۃ النور کې الله رب العالمین ذکر کوي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بارکه مکمله واقعه سوریدلې ده. عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله والسلام سره په سفر باندې لاړه، غزوه البن المستلق ورته ویل کېږي او دغه نه شکل واپس شو. مختصر ته وایم نو هغه باندې سخل په تهمت ولګاو، بهتان ور باندې ولګاو. نعوذ بالله د صفان رضی الله تعالی عنہ سره د زنا کړی ده. هغه صحابه درې کسه په هغه کې مخکېلو، اکثر د کار د پروګرام منافقین مخکې شلولې وو. نبی رسول الله والسلام ته د خبره ورسېده تقریبا چې یو میاشت پورې عائشه رضی الله تعالی عنها په دې پریشانی کې و. دا غي نه بعد سورۃ النور مکمل سورۃ الله رب العالمین نازل کړ او ډېر زیات آیاتونه د عائشه پاکوالی کې الله رب العالمین نازل کړ. مؤمنان ته الله تعالی په هغه ځای کې بار بار آداب ذکر کوي او ذکر کړی دی ورته فرمایي چې لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. الله ورته فرمایي لولا ولد سنو اي مؤمنانو اذ سمعتموه کله چې تاسو واوریدل دغه بهتان په عائشه باندې ظن المؤمنون والمؤمنات چې یقین کړه وای مؤمنات او خزو مؤمنات سره په دې یقین کړه چې دا دروغ دي او ځان نه جوړ کړی شوی دروغ دي. تاسو په هغه کې ولې ور باندې یقین نکاو او دا رنګ تاسو په هغه باندې ولې یقین کو اي مؤمنانو او منافقان ته الله رب العالمین باب رټنه ورکي په دغه ځای کې او قران کریم په نورو آیاتونو کې هم چې اي مؤمنانو دغه تاسو دشمنان دي او دوی ته دوستان مو وای دا تاسو اهل او ناموس هم بش نه پریدي. بهتان په عائشه باندې التلغورم دا رنګ مؤمنان ته الله رب العالمین بیا فرمای لولا اسمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. الله ورته فرمایي چې ولې نه داسې اي مؤمنانو چې کله تاسو دغه بهتان واورید تاسو به ویلي وای چې ما نتکلم من په دې باندې بالکل هیڅ خبره نه کوو. سبحانك هذا بهتان عظیم. پاکی دی الله تعالی رضا خو ډیر لوی بهتان دی چې د خلکو ځان جوړ کړی دی. دې آیاتونه عزتمند معلومیږي د عائشه رضی الله تعالی عنها د واقعینه معلومیږي یو مسلمان باره کلم چې یو مؤمن یو خبره اوري به چې هغه عمل ته ونه رسي نه به چې هغه یقین ته ورسي چې دا واقعا امدا کار پکې د سیدی نه به دغه تحقیق وکړي شي او د سی به ویل شي لکه څنګه چې د آیات کې الله فرمایل چې موږ په دغه انسان باندې نیک ګمان کوو، په دغه انسان کې دا عمل نشته دی اما ته چې ورپسې وایي خپل عمل دی خو لیکن زور باندې نیک ګمان کوم. یو کس چې په دې کې خپل بیا مداخله کوي چې په دې مسلمان کې دا عمل هم نشته دا کار هم کې نشته نو الله رب العالمین په دغه صورت کې بار بار ورته فرمایي چې دا لوی ګناه ده، دا لوی جرم دی. دا رنګ ورته فرمایي دا کار منافقین دی، ورته فرمایي دا کار چې کوم دی د هغه کسانو دی چې نه غواړي چې د مؤمنانو منځ کې اتفاق راشي. نو دغه واقعي عزتمند معلومیږي چې بهتان اسم عظیم الله ورته ویلی او چې الله اسم عظیم ورته ویل لوی ګناه ورته ویل حال دا الله ذات څومره اوچت دی بیا چې دا خبره دا وی شر دا لوی ګناه ده. زمونږ په نسبت باندې زمونږ استاد په نسبت باندې دا عاقبت څومره سخت وي، دا عذاب به څومره سخت چې الله تعالی ورته لوی ګناه ویل ده نو خامخا به دا عاقبت او سزا سخت وي. نو دین ځان ساتل پکار دي چې یو مؤمن مسلمان کې یو کار نه وي یو مؤمن نه پاسي پیغام باندې په خپل بوختان تړي او بیا نو په هغه باندې یقین کوي. دې آیاتونه عزتمند معلومیږي چې دې تحقیق پکار دی. تحقیق نه مخکې بالکل تحقیق هم نه دی پکار، دا غي نه مخکې دا ویل اول پکار دی چې موږ په دې انسان باندې نیک ګمان کوو، نه دا چې باید په دې کې مداخله وکړو، نه دا په دې باندې چې یقین وکړو. هر مؤمن نبی رسول الله والسلام فرمایي په حدیث کې ظن المؤمنون ګمان د مؤمنانو په نور باندې خیرن هغه د خیر کار دی د نیکی کار دی. هر مؤمن به چې بل مؤمن باندې نیکی او د خیر عمل ګمان وکړي، نه دا چې هغه ته هغه باندې ګناهونه ورته پی
هغه ته بد نسبتونه وکړي، هغه بد نومونو باندې ملقب کړي به چې موږ تاسو او ټول مؤمنان دي چې کوم دې ځان وساتو. سوال راجا صاحب که زما اواز اوري هغه دویم سوال یې کړی جواب هم کوړه. دویم سوال یې کړی زما ذهن نه ووته غالبا چې دې غیبت باره کې و. مولوي صاحب د شکنځلو په باره کې و چې دا څو شکنځلې کوي د په باره کې. خوشحاله اوسئ. ورمدان خپل سوال دی، کوم انسان چې کنځلې کوي په اسلام کې او په دین کې د هغې څه حکم دی او څومره ګناه لري؟ حدیث شریف کې مبارک کې ذکر دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اول خدا به چې وایو چې هر مؤمن او هر انسان بیا په نن سبا زمانه کې ګورې هیڅ څوک د ګناه نه ګوره پاک نه دی سوا د انبیا علیهم الصلاة والسلام نه او دارنګې سوا د ملایکو نه چې هغوی معصوم دي. صحابه چې کوم دي چې د الله ولیان تیر شوي هغه معصوم نو مغفور الله بخلي و مکمل ګناهونه ته نه شوي، خو لیکن الله بخلي زموږ دا یقین دی چې هغه الله بخلي. اما انبیا علیهم الصلاة والسلام مخکې د نبوت نه وروسته د نبوت نه او ملایک دا معصوم د ګناهونو نه دي. دې نه علاوه موږ تاسو ټول په ګناهونو کې اخته یو. کوم انسان کې چې کومه ګناه وي او هغه د هغې ګناه په باره کې کوم وعید واوري او یا چې کوم د هغې د عاقبت په باره کې کومه سزا او جزا واوري باید چې هغه ګناه ځان نه وباسي، نه دا چې بل مؤمن ته او بل کس ته دا خپله یو توطیه جوړه کړي چې یاره دغه پروګرام ستا او دا خبره تا ما پورې وکړه او دا چې کوم دی ما کې تا کتلې وه، باید دغه خبره موږ تاسو ذهن نه وباسو. دې نه مخکې ګوره تاسو ته یو آیات زه وایم که نه، سورة بقره کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. الله رب العالمین د یو منافق باره کې تفصیل کوي، تشریح او بیان کوي چې کله دغه منافق ته وویلی شي نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی ډېره فصیحه ژبه استعمال کړه چې ما ایمان نه وړی او ما دې په الله باندې قسم وي اخنس په نوم باندې یو منافق و، ما ایمان په تا باندې راوړی دی، ټول احکامات او دین منم. خو لیکن چې کله دغه مجلس نه پاس د الله رب العالمین دغه آیتونه نازل کړه چې ای پیغمبره ته خو یې په دې وینا باندې تعجب کې ته چې ډېره فصیحه ژبه استعمال کړه، قسمونه خوري خو لیکن دا مؤمن نه دی. او کله چې دته وویل شي اتق الله د الله نه وویرېږه نو اخذته العزة بالإثم، دغه انسان د خپل عزت او کوم چې بېدینه غیرت دی دی نیسي په ګناه سره، نور هم دغه غیرت ته د بېدینه غیرت په ګناهونو کې ورنباسي. دغه ته چې ویلی شي چې د الله نه وویرېږه د ګناه نه ځان بچ کړه نو دغه انسان ورته وایي ته ولې د الله نه ویرېږې چې ما ته وایي ته ولې د ګناه نه ځان نه بچ کړې. د آیت حاصل دا دی او دغه انسان نور په ګناهونو کې وردن نه شي ورخېل شي. نو عزتمندو کله چې یو کس څوک وایي دا ګناه در کېږه دا ځان نه وباسه د الله نه وویرېږه. هر مؤمن د بل مؤمن دپاره آینه ده، شیشه ده، شیشه بیا څوک په څوک باندې نه وهي چې ماته یې که شیشې سره بیا څوک کینه او بغض نه ساتي. شیشه څومره صفا وي هغې کې د انسان عیبونه ښه ښکاري. دارنګې هر مؤمن د بل مؤمن دپاره آینه او شیشه د شیشې مثال عزتمندو نبي علیه السلام ذکر کړی دی. نو باید چې موږ تاسو کوم عیب اورو، کوم یو ګناه اورو، د قرآن او سنت په رڼا کې هغه اورو او هغه موږ کې موجود دی، باید ځان اصلاح کړو، نه دا چې بل مسلمان ته د هغې نسبت وکړو چې یاره دا نسبت د ما ته وکړو دا ګناه ما ته شامله کړه. دومره باید چې ووایم چې کنځلې کول دا هم یو لوی جرم دی، دا لویه ګناه ده. او الله رب العالمین قرآن کریم کې هم د بعضې آیتونو نه معلومیږي، سورة الحجرات کې فرمایي چې تاسو یو بل ته د فسق نسبت مه کوئ، تاسو یو بل ته بد نومونه مه اخلئ. هر هغه نوم چې په هغې باندې بل مسلمان خفه کېږي ای خلکو تاسو د هغې نومونو نه ځان وساتئ، د هغه قدر وکړئ، د هغه احترام وکړئ. دا د آیات مفهوم دی او معنی ده چې ای خلکو تاسو یو بل ته بد نومونه مه اخلئ، ځکه چې دا بد نوم اخیستل دا فسق دی. تاسو کې ایمان ناغلی دی، اوس بل ته بد نوم اخلي، تاسو هغه واپس ګناه کوئ، فسق کوئ، ایمان کې ستاسو کمزورتیا پیدا کېږي. دې آیت نه معلومیږي عزتمندو چې کنځلې کول څه ته ویل کېږي، بل مؤمن په سپکه باندې یادول، بد نوم باندې یادول، او دین الله قرآن کې منع کړې ده. دارنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د منافق یو څو علامې ذکر کړي دي چې منافق چاته ویل کېږي. دومره باید د هغې نه مخکې ووایم چې د چا په ذهن کې اشتباه پیدا منافقت عملی دی. اعتقادي دا مطلب چې انسان په عقیده کې کفر کوي، کافر وي، خو لیکن په ژبه صرف کلمه وایي
دې دپاره چې د مؤمنانو نه د هغه وینه او مال محفوظ شي. دې ته اعتقادي منافق ویل کېږي، دا اصل کافر دی او د ده ځای جهنم دی همیشه دپاره، د حکم د کفارو دی. دا د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې موجود و، په هغه وخت کې و. امام مالک رحمه الله فرمایي چې د هغې نه وروسته د نبي علیه السلام دور نه وروسته چې کله هغه ټول الله افشا کړه، نو اوس وخت کې زموږ ستاسو په دې دورونو کې کفر دی او مقابل لوري اسلام دی. اسلام د مقابل لوري چې کوم دی هغه کفر دی. دغه شان اعتقادي منافقت اوس هغه دی. دویم نمبر کې منافقت عملي دی چې انسان په عمل کې منافقت کېږي عزتمندو. نو دې ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام د منافق هغه عملي او څو علامې ذکر کړي دي چې کله دغه انسان خبرې کوي او چا سره مخاصمه خبرې دی چې نو فجر بیا کنځلې کوي. عزتمندو دا د منافق کار دی. هغه منافق چې هغه د منافقت عمل کوي، د منافق کار کوي، هغې نه باید چې هر مؤمن ځان وساتي. هر مؤمن باید چې انسان مسلمان د مؤمن په جامه کې بل ته ځان ښکاره کړه. د انسان د عقیدې پته د ایمان د اعمالو نه لګېږي چې کله زموږ ستاسو اعمال ښایسته وي، برابر وي، جوړ وي، انشاءالله د هغې نه معلومیږي چې انشاءالله زموږ ستاسو عقیده هم برابره ده. نو خپل ځان خپل بدن په ښایسته اعمالو باندې مشرف کول پکار دي. نو کنځلې کول ګناه کبیره ده او بل ته نسبت کول دا لوی جرم دی. ډیره مننه مولوي صاحب محترم، الله دې کامیاب او خوشحاله لره. ورونه تاسو ټول سلامونه ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټول د راغلاست یم، الله مو ته خوشحاله او کامیاب لره. ماشاءالله چې کله د دین خبرې وشي به د موږ سره سل کسان او کچیرته داسې خبره په غوسه او بلابل شي به د موږ سره 1400 کسان موږ سره وي. الله مو ته خوشحاله او کامیاب لره. لایف شیر کوي، راشه خپل سوالونه کوي او جوابونه مو واخلئ. مولوي صاحب محترم، زه چې په دې لایفونه کې ناست یم، زما درې مقصد دی. اول مقصد مې دا ده چې د خپل د دین نه او د اسلام نه دفاع، دویم د خپل مظلوم ولس نه د مسلمانانو نه که د ځمکې د په هر چېرته وي د هغوی غږ جګول، دریم هدف مې دا ده چې د افغانستان اشغال ختم شي، یو خودمختار حکومت او د اسلامي شریعت نظام یې هلته. دا زما مقصد ده په لایفونو کې که نه. نور الله دې اسلامیت قبول کړي. خواجه صاحب ماشاءالله کوم کار چې تاسو کوئ، کوم عمل او پروګرامونه تاسو مخکې بیایئ، دا یو لساني مبارزه ده او په دې سره انشاءالله ډېر خلک اصلاح کېږي، د خلکو په ذهنونو کې هغه اشکارات ختمېږي، دفع کېږي او انشاءالله تاسو د دې سبب یې الله به ورته اجرونه ورکوي. الله هم خوشحاله لره. مننه، الله هم راته خوشحاله او کامیابه لره. خو زه په بعضې خلکو نه زه ډېر ګیلهمند یم. وروره زه په ما سره په ټلیفون کې دا سوال یې کړی ده، ما نه غوښته چې دلته وکړم، خو لیکن دې سوال ده زه دا هم قطع کولی نه شم، ځکه دې سوال ده موږ ګوره زموږ بیت المقدس د یهودیانو په لاس کې ده، موږ هغوی ته نه ګورو. موږ خلک چې دا په لایفونو کې ناست هغوی طالبانو ته خوارج وایي، صحیح ده؟ یعنې د اسلام نه بیرون ورته وایي چې دغه لایفونو کې ناست تمام ورځ خبرې کوي. بیا زما یو ورور دا نه پوهېږم چې د طالبانو خوا ده که ولس ته خو به ځان معرفي کړي چې دا څوک ده. دا وایي چې د وهابي او د خوارجو په مابین کې څه فرق ده. دوی یهودیان پرېښې ده، بیت المقدس یې پرېښې ده، خو د یو مسلمان بل مسلمان باندې ټاپې لګوي. مهرباني وکړه وروره، سوال دې وکړه. ستا سوال ورته وویلې، همدغه سوال مې و چې د وهابي او د خوارجو یا د سلفي په مابین کې فرق او دوی مذاهب نه مني که نه. په دې خاطر دا پوښتنه مې کوله، یو پوښتنه مې ده. نور او د بیت المقدس په باره کې د څه فکر ده وروره؟ بیت المقدس خو داسې ده چې کافرانو ولیدل د مسلمانانو حال، ولیدل د مسلمانانو د خیاطان ولیدل چې دوی خپله احصایه وکړله چې مسلمانان څومره دوی په دا زموږ ډیموکراسي په دې کفارو باندې څومره تاثیر کړی ده. نو ولیدل کله د کلمې توحید یې وکړه، د قرآن توحید یې وکړه، د اسلام توحید یې وکړه، د پیغمبر توحید یې وکړه. دوی پکې خپله احصایه وکړله، خپل حساب معلومات یې ځان ته واخیستل چې د مسلمانانو باندې د زموږ ډیموکراسي څومره تاثیر کړی ده. د هغې نه بعد دی راجګ شو، که نه پلار هم نه شو کولی چې دا بیته خلال کړي او نه یې کولی هم شي، وبه یې هم نه شي کولی. ویې کړه بېغمه دا خو یې څه وکړه، خو دا د همدغه خیاطانو د لاسه چې دوی خیاطانو دوی ته خیاطي کوله د ډیموکراسۍ دپاره، د کفر لپاره. نو دوی راوچت شول، مجبور دوی ولیده چې مسلمانان زموږ هر څه وکړو، مسلمانان یې مني، زموږ د دوی هره خبره چې کوو هره خبره زموږ دوی عملي کوي. دوی دغه ټرمپ ده. سمه ده، مننه. راز به سوال ته به راشو.
تاسو په خپل په کوم مذهب یاستئ وروره؟ زه به خیر مولوي صاحب تاسو سوال واخیسته. زه حنفي مذهب یم. دا امام حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې یاستئ، صحیح ده؟ او بل به دا درته وایم چې د دې کافرو د خوا په ما باندې 15 دقیقې چاپا جوړ شوی ده. پوه شوې؟ سمه ده، راځه دلته خو تاسو د مذهب او د وهابي او د بل او بل پښتنو کو خیر د کافر به پرېږدو. دلته فلحال تاسو په مسلمانانو په هغې کې هغې کوئ. تاسو ته دغه درې امام نور چې دا دغه درې امام څلور مذهبه دي که نه؟ دغه څلور مذهب ته تاسو مکمل منئ او که په خوله یې خالي ورته وایئ چې هو منو یې؟ خواجه صاحب که ستاسو اجازه وي یو څو خبرې زه کومه دې ملګري او ستاسو خبرې اخلم. ښه سمه ده، ډېره مننه وروره. سمه ده مولوي صاحب تاسو دې سوال واخیسته که نه؟ بالکل مې سوال واخیسته وروره، احترام درته لرو، خوشحاله اوسئ. ښکلی سوال و. نور خو به دې څه سوال دلته ما سره اوسېږي که بند یې کړمه فیسبوک ته بېرته ځي؟ دا سمه ده، بند به دې کړم، مولوي صاحب به دې جواب درکړي. صحیح ده وروره؟ صحیح ده، السلام علیکم. ډېره مننه مولوي صاحب، محترمه مهرباني وکړئ. خوشحاله اوسئ، الله دې آباد لره وروره. مخکې لکه څنګه چې دوی ویل چې زه حنفي مسلکه یم، حنفي مذهب یم. الحمدلله موږ ټول احناف یو او امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو، دې کې شک نه بولو. الحمدلله حق باندې ولاړ یو، حق دپاره مبارزه کوو، که هغه لساني وي که هغه یدن وي، هغې دپاره کوشش او محنتونه کوو. خو لیکن د دې نه مخکې دومره وایم دې ورور ته دغه شان مخکې ما یو ځل نیمه خبره په دې باندې کړې وه چې ګورئ پخواني امتونه هم چې کله هغوی کې دغه تفریقې فقوارت پیدا شو، هغوی ضعف شو، کمزوري شو او د کفارو له خوا نه په هغوی باندې قسمه یرغلونه وشو او هغوی چې کوم دی تس نس او نابود شو. قرآن کریم کې ګوره سورة بقره کې الله رب العالمین مکمل یو آیت په دې باره کې نازل کړی دی. الله تعالی فرمایي کان الناس امة واحدة، خو وخت کې دغه ټول مؤمنان دا ټول یو امت او موحدین او مسلمانان او هیڅ اختلاف پکې نه و، هیڅ مشکل پکې نه و. شیطان ناغې د حضرت نوح علیه السلام دور پورې تقریبا چې 10 قرنه تیر شوي دي، 10 قرنه تقریبا 1000 کاله کېږي د آدم علیه السلام تر نوح علیه السلام پورې. دغه وخت کې څه خلک پیدا شو چې د نوح علیه السلام قوم او دغه شان د هغه متبعین چې نوح علیه السلام الله ته اوس ورته نه رالیږلی. په دغه وخت کې شیطان یو پروګرام او دسیسه جوړه کړه چې هغه خلک یې په فتنه کې اخته کړه او خلک چې کوم دی په شرک او کفر کې اخته کړه. د هغې نه بعد الله په دوی باندې لوی عذاب راوست. د دې نه مخکې ښه په اتفاق باندې او ښه په اتحاد باندې د الله رب العالمین هېڅ عذاب په هغوی باندې نه و راغلی. خو لیکن چې کله دوی اختلاف وکړه الله فرمایي نو الله ورته انبیا راولېږل. دلته اوس تاسو سوچ وکړئ، دوی چې کله اختلاف وکړ الله ورته انبیا راولېږل. نوح علیه السلام راغی او دغه رنګې صحیفې الله رب العالمین ورته ورکړې. دا اختلاف یې ولې کړو؟ دا اختلاف په څه وجه باندې کړو؟ د کفارو د مؤمنانو سره په څه وجه باندې کړو؟ بغي بینهم. الله فرمایي د کینې په وجه باندې چې د مؤمنانو سره د اهل حق سره کینه واخیسته، بغض او حسد یې ورسره واخیست. نبی علیه السلام سره د خلکو حسد اخیسته او ښې پېژنې د الله په حق پیغمبر دی. دا یهود نصارا تر اوسه پورې په اوس دور کې دارنګې د نبی علیه السلام په دور کې هم هغه وخت کې هم په دې باندې په حق باندې پوهېدل چې دا د الله په حق پیغمبر دی، خو لیکن حسد او کینه یې ورسره اخیستې وه. په دې وجه باندې الله رب العالمین دوی ایمان نه محروم کړه. د هغې نه وروسته الله رب العالمین د اختلاف ثمره او دغه شان د اختلاف د وتلو ذریعه ذکر کړي چې کله مسلمان د اختلاف نه وځي الله فرمایي فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله هدایت وکړه هغه کسانو ته چې مؤمنان دي، د حق هدایت یې ورته وکړه په خپل توفیق سره او په خپل اذن سره، او الله هدایت کوي لار ښیي هغه چاته چې خوښه شي سمې لار ته. دې آیت نه عزتمندو د اخر نه معلومیږي چې کله هم اختلاف پیدا کېږي باید چې انسان رجوع د الله کتاب ته وکړه، د نبي علیه السلام سنت ته یې وکړه. نه دا چې یو انسان راپاسي په خپل فهم او په خپل فکر سره بل ته کافر ووایي، بل ته جاهل ووایي، بل ته منافق ووایي په خپل عقیده او دارنګې په خپل عمل سره. نه یو انسان چې د ایمان نه خارجېږي خدای نه خاصه دا ډېره غټه ټاپه ده. دا د قاضي په وس کې نشته، دا د حاکم په وس کې نشته، دا د هیڅ چا په وس کې نشته. دا مکمل یو اجماع د امت غواړي چې د هغې په وجه باندې به یو انسان په دې حد کې د دې حد نه ووځي او په دې بل حد کې وداخلېږي. دارنګې دا اذن د الله رب العالمین غواړي. زموږ او ستاسو په خوښه باندې انسان نه کافر کېږي او نه چې کوم دی مسلمان کېږي. د هر مؤمن او د هر مسلمان خپله عقیده ده. دې نه وروسته باید عزتمند دا درته ووایم چې ګورې دغه فرقواریتو
او دغه سین دا اختلافات چې پیدا شو هغه په وجه باندې ګوره مسلمانان ډېر زیات کمزوري شو. وحود وخت د وحود په غزا کې مؤمنان ته الله شکست لغوندې ولې ورکړه لږ وخت پورې ځکه دوی کې اختلاف پیدا شو. هغه 50 کسه چې کله نبی رسول الله والسلام د وحود پاس غونډې باندې کې نولي او هغه د خپل امیر سره اختلاف وکړ لس کسه سره پاتې شو هغه راکې وتل ولې دغه شکست پیدا شو ولې او یا کسه شهیدان شو ولې دغه مشکل پیدا شو ورته د اختلاف په وجه باندې. ګوره اختلاف مکوئ دی اختلاف ته دا کوم پروګرامونه تاسو کوي او دغه شان دي د خبرې په ټلیفون کې خوروي یو بل ته دې سره نور مذهبي اختلافات زیاتېږي عزتمند او دې سره هم دغه جنجالونه مشکلات پیدا کیږي. که دومره ورته ووایم چې هغه مذهبي اختلافات چې په هغې باندې د احناف او شوافیعو د دې ائمو ترمنځ مذهبي اختلاف تېر شوی دی هغوی یو بل ته ښه درنښت سترګه باندې کتل هغوی یو بل ته ښه په احترام سترګه باندې کتل هغوی د یو بل د خبرې تایید کولو. امام شافعي رحمه الله داسې اقوال نه کړي د امام ابو حنیفه رحمه الله تایید باره کې دغه شان نور ائمونه د امام مالک رحمه الله نه عزتمند هغوی خپلو منځونو کې دا اتحاد او اتفاق یو ورولي وه خو لیکن اجتهادي مسایلو یو په یو طرف باندې بل طرف باندې په دې کې د الله حکمت دا چې د نبی رسول الله والسلام په ټولو سنت باندې عمل الله راوګرځي. نو دغه فرقوایت او دغه تعصبات په دغه طریقې سره موږ تاسو خورو دې سره نورم کې نه موضوع سیوا کیږي او پیدا کیږي. اما په اوس وخت کې لنډ ته وایم چې انسان را پاسي یو کس ته خارجي وي د خارجي مطلب د اسلام نه خارجه عام خلک خو بنده فکر باندې کې چې دغه سړی د اسلام نه خارج شو ځکه د خروج په معنا سره راځي بس دا کافر شو ختم شو. نو بل طرف مقابل کوو ګوري هغه لوی ګروه هغه مسلمانان هغه سره د الله کتاب دی هغه سره د رسول الله سنت دی هغه په سنت باندې عمل کوي هغه عقاید موږ تاسو ته پیش کوي وړاندې کوي په عمل کې هغه اعمال دي چې هغه د مؤمنانو دي سي عقاید دي سي فکر دي سي نظر دي او بیا یو مسلمان را پاسي دغه باره کې دا عقیده لري نو دا عقیده لرل او دا ګمان کول دا بهتان دی او دا ګناه ده. مخکې موږ ویل چې بهتان لوی ګناه ده نو د خارجي ټاپه په یو مسلمان باندې سبا وخت کې لګول دا لوی جرم دی. دومره باید چې کوم خلکو فتنه په افغانستان کې هغه را پیدا کړه د سی مجاهدینو مؤمنانو په وړاندې باندې مشکل او خنډ جوړ کړ دا غوی په دې فتنه کې کوم شک نه و چې واقعا د سو پروګرام الله ختم کړه دا فتنه و د خارجت فتنه و او د کې هیڅ شک نه خو لیکن چې کوم سوال تاسو کې چې د خلکو او د دې منځ کوم فرق شته کنه شته د دې منځ کې عزتمند ظاهري لوی فرق دی. اول خو به دومره ته وایم چې په دغه فتنه کې صرف د خلک خکیل نو یعنی شهید ما دروغ ته نه وایم دې کې چې کوم د هر طبقه ولا خلکو دوی مدا چې خوارج او حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې را پیدا شو تر علي رضی الله عنه دور پورې وچلیدل او ډېر زیات فتنې ډېر پیدا کړې هغه کې ګور لوی عقیده دا و د مسلمان قتل هغه روا ګڼل بلکې واجب ګڼل. عثمان سوي شهید کړه نور مسلمان صحابه علي سوي ګور شهید کړه دی دارنګ حسن رضی الله عنه ته زهر ورکړي دي حسین سوي شهید کړی دا ټول د خارجانو د روافضو فتنه و هغه د مسلمانانو قتل روا او جایز ګڼل. دویم نمبر کې دا چې ګناه کبیره سره هغه یو کس د ایمان نه خارج ګڼل چې دا خلک د ایمان نه خارج دي او ان شاء الله کوم فکر چې تاسو لرئ چې دا خلک خوارج دي څنګه دوی کې دغه افکار او عقیده نشته دي الحمدلله عقیده موږ تاسو شان برابر دي اما اعمالو کې چې کوم فرق دی فروعي مسائل دي نو په یو مسأله باندې یو انسان دې حتی نه رسیږي خو دې کې شپه شوی ورو. ډیره مننه مولوی صاحب محترمه زه یو قاعدي او رول په هغه باندې زه خپل سوال لرم چې الله دې وکړي چې دغه هغه شي ورونه تاسو ټول سلامونه ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هر رول کولای شي چې راشي خپل سوالو کې لینک بیا چوله ده او لایف هم ځان سره شیر کړئ دینی سوالونه دي ورورانن نن سیاست میاست نشته دینی دا یو ورځ الله دې رضا لپاره مراد وباسو ښه. مولوی صاحب محترمه دا امام رحمت الله امام حنیفه رحمت الله علیه چې دا د درې امامان استاد کنه بالکل او دا امام حنیفه رحمت الله علیه چې د پیغمبر اسلام نه سونه مدافعت دا غشو یعنی سو کاله دې کې دوه سورتونه راځي کنه یو دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله تابعینو کې راځي 15 صحابه سره ملاقات شوی او تابعی ها کسته ویل کې صحابه سره ملاقات شوی برابر خبر ده کغه حدیث نقل کړي کې نه نقل کړي خو صرف صحابه سره ملاقات شوی غیر تابعی ویل کې واځي قول دا چې اتباع تابعین کې راځي دا هغه کسته چې هغه هستی ده چې هغه د صحابه سره ملاقات نه دی شوی خو لیکن د وجود تابعین سره ملاقات شوی. خصي قول اول دی
تقریبا د 50 صحابو سره د امام ابو حنیفه رحمه الله ملاقات شوی دی. لکه تاسو مطلب باندې خواجه صاحب زه پوه شوم چې نبی رسول الله والسلام مبارک مطلب مې په دا ده دغه بعضې اوس خلک وایي زه دا سوال ته زه خپله میران یم مولوي صاحب محترمه په دې لپاره چې انسان دا باید هغه سوال وکړي ځکه چې په دین کې شرم نشته ده او هر څه چې غواړي باید هغه ته مکمل معلومات والي که نه زمونږ دین چې دا اسلام چې هغه فالو کوو مونږ قرآن او حدیث ده مونږ د کوم ملا پسې تک نه ده پکار کوم شخص پسې نه ده پکار ځکه چې نن سبا تاسو ته معلومات ده چې ملایان دین په پیسو خرڅوي د ما نه بهتره تاسو ته معلومات ده که نه بعضې خلک راځي هغوی داسې فتنه او فساد واچوي چې زه د هغې ملایانو سره سخت خلاف یم. په دې لپاره اوس سوال دی زما خپله دا مې هغه ښه علماو ته اشاره نه ده مولوي صاحب محترمه پوه شوې هغه دین چې خرڅوي هغې ته مې اشاره ده لکه چې اوس تاسو یې په افغانستان کې کوم نمونه باندې پیدا شوي چې ما دا سوال ده دا بعضې خلک وایي چې چا چې دین مذهب نه هغه کافر ده صحیح ده دغه شي ته زه ډېره هر وخت داسې حیران شم اوس د امام حنیفه رحمت الله علیه چې دا دینه مخکې صحابه و کرامو د چا په مذهب و او پیغمبر علیه السلام د چا په مذهب و ښایسته سوال دی خواجه صاحب چې دا مطرح شي او د هغې جواب وشي ډېر مهم سوال ده چې د هغوی مذهب څه شی و مهرباني وکړئ. بالکل په دین اسلام زموږ ستاسو هغه د ټولو مؤمنانو اتفاقي مسله ده چې د هرې مسلې د حجت دپاره په دلیل کې موږ پیش کوو 4 دلایل پیش کوو قرآن سنت اجماع د صحابه او دارنګ قیاس هغه قیاس چې هغه مستنبط وي د الله د کتاب نه د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت نه او د اجماع نه. قیاس دا مطلب چې یو مسله صراحتا قرآن سنت او اجماع صحابو کې نشته خو لیکن د هغې مثل شته د هغې مثلو کې شته هغه علت دی کې هم شته هغه علت هغې کې هم شته نو دې ته قیاسي مسله ویلی کېږي. دا د دین او د زموږ استاد مقدس اسلام دغه 4 دلایل دي چې موږ تاسو هره مسله په دې سره ثابتولی شو ثابتوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په خپله باندې او د هغه اقوال دا خو دلیل دی خپله دا شان د صحابو اقوال او د صحابو کړنلارې هغه هم زموږ دپاره دلیل دی چې کله یو عمل موږ تاسو کوو د صحابو کړنلاره او دارنګ عمل یې پیش کړو نورو خلکو ته چې وګه صحابو په اجتماعي شکل سره دا کار کړی نه انفرادي نو دا کار موږ کولی شو هغه خپله موږ ستاسو لپاره دلیل دی او دارنګ هغه خپله محل د حجت دی. هغې نه بعد ګوره نبي علیه السلام په خپله فرمایي چې خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم غوره پیړۍ زما پیړۍ ده او د هغې نه وروسته چې کوم دی هغه بیا پیړۍ د هغې نه وروسته بیا بله پیړۍ د 3 پیړیو ته نبي علیه الصلاة والسلام د غوروالي نسبت کړی دی چې یو د نبي علیه السلام د صحابو پیړۍ ده بیا د صحابو ده او بیا د شګومو تابعینو ده دغه 3 پیړۍ تېر شوي دي خواجه صاحب چې په دې کې داسې هستۍ او داسې مخلوق تېر شوی چې الله رب العالمین د هغوی نه د دین کار اخیستی په دې وخت کې داسې خلک تېر شوي دي داسې ائمه تېر شوي دي چې هغوی هغه د استنباط او د استخراج چې ورته ویلی کېږي چې د قرآن او سنت نه مسایل راویستل د هغې علتونه معلومول دارنګې هغې کې سوچ او دقیق فکر کول دغسې هستۍ په هغه وخت کې تېرې شوي دي لکه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه په خپله باندې چې هغې ته ویلی کېږي د قرآن کریم اوچت عالم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ابو هريره رضی الله تعالی عنه دغه شان په تابعینو کې بیا راځي تابعینو کې حضرت امام مجاهد رحمه الله او داسې نور علما دارنګې په تبع تابعینو کې بیا راځي امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله په تابعینو کې دغه خو کوم وخت چې دی خواجه صاحب دا وخت داسې وخت دی چې دغه وخت ته نبي اسلام دعا کړې ده او د دغه وخت چې کوم اجتماعي خلک مثال په یو مسله باندې بیا راجمع شي دا د دې خبره په خپله باندې بیا حجت او دلیل ګرځېږي چې کله سنت نبي علیه السلام سره موافق کوي. راغلو مذهب ته مذاهب کوم وخت کې جوړ شو د مذاهبو اتباع ولې پکار ده او ولې انسان چې کوم دی هغه نزي ډایرک په خپله باندې استنباط ولې نه کوي په خپله باندې استخراج ولې نه کوي په خپله باندې چې کوم دی هغه دلیل ولې نه راخلي د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث نه او د هغې نه مسله په خپله باندې ولې نه راوباسي. نو تاسو مخکې مې وویل چې په دغه 3 پیړیو کې دغه کمال موجود و او د هغې نه وروسته چې کوم خلک تېر شوي دي د هغې نه وروسته چې کوم خلک راځي د استنباط او د استخراج دغه مسأله هغوی کې نه ده پاتې شوي وروسته ګناهونه زیات شوي دي. نبي اسلام په خپله فرمایلي
چې وروسته به دروغ زیات شي، بیا وروسته به ګناهونه زیات شي، نو به د وروسته خلکو کې بیا د استنباط او د استخراج مسله دا کمزوري وه، دا چا نشو کولی. اما په دغه وخت کې چې کوم ائمه تیر شوي دي، دا کوم د ائمو دور شو، نو دوی د هر حکم د الله نه او دارنګې چې کوم ځای کې به صراحتا نص موجود نه، یو مسلې باره کې به صراحتا نص موجود نه، د هغې باره کې به اجتهاد که، هغې باره کې به فکر که، مسله به یې ترې راویستله. یو امام چې کوم د هغې فکر به یو طرف ته و، بل امام د هغه فکر بل طرف ته و، د یو حدیث سره موافق و، د بل امام قول به د بل حدیث سره موافق و. هغې نه وروسته خلکو ته یو ترتیب جوړ کړی د اسانتیا په خاطر باندې، نه دا چې د دې امام قول صراحتا په خپله باندې حجت دی، نه د دې امام قول صراحتا په خپله باندې حجت نه دی، بلکې د چې کوم څیز تا ته او ما ته وړاندې کړی دی، په همدې خاطر یې وړاندې کړی چې ما ته یې اسان کړی، تصریح یې راته کړي، بیان کړی دی راته، موږ تاسو ته رسولی دی چې هغه د قرآن او سنت سره برابر او موافق دی. نو د دې تصریح په ضمن کې موږ د هغه د قول اتباع کوو، د ده بعینه د قول اتباع نه کوو، بلکې هغه د هغه قول اتباع کوو چې کوم قول د بیان کړی دی او یو مسله یې راویستلې ده، یو حدیث یو د قرآن نه راویستلې ده او هغه د حدیث او د قرآن سره برابر ده، موافقه ده. نو دغه ته ویل کېږي تابعداري، ورته ویل کېږي. قرآن کریم کې هم دا ذکر کړی د الله تعالی چې تاسو تابعداري د عمراو وکړئ، د مشرانو وکړئ، او تابعداري د عمراو د مشرانو نه مراد همدا علما دي، علما کرام دي، او دغه رنګې ښه حاکمان دي چې د هغوی د قول او د عمل تابعداري وکړي، هغه قول او عمل چې د قرآن او سنت سره برابر وي. دې ته تقلید ویل کېږي. آیا دا تقلید جایز دی ناجایز دی شته نشته؟ نو اوس وخت کې علما فرمایي چې د هر مؤمن دپاره پکار دی. تقلید څه معنی؟ یو عالم پسې تلل، یو مشر پسې تلل بغیر د دې نه چې د هغې نه دلیل ته وغواړي، خو لیکن هغه سره به دلیل په دې مسله باندې وي، هغه پسې ته لاړ شي، د هغه قول او عمل راواخلي او ځان دپاره دلیل وګرځي، خو لیکن هغه سره په دې مسله باندې دلیل موجود وي، نه دا چې هغه سره به دلیل موجود نه وي او هغه به چې کوم دی د قرآن او سنت مخالفت کوي. نو دا کوم ائمه چې راغلي او دین بیان کړی، مسلک او مذهب بیان کړی دی، دا معنی چې هر هغه ځای کې چې صراحتا قرآن او سنت کې یو مسأله موږ تاسو ته په سترګو نه ښکاري، موږ کمزوري وو، خو لیکن هغوی دا دقیق فکر کړی، سوچ یې کړی دی، استنباط یې کړی دی او مسأله د قرآن سنت نه موږ تاسو ته صراحتا راښکاره کړې ده، د هغې نه بعد موږ تاسو په هغې باندې بیا عمل شروع کړی دی، دغه مسله د قرآن سنت سره موافقه ده. نو دې تقلید ویلی کېږي. دا ګوره صحابو دور کې دا اعمال شوي دي، دا تابعداري شوې ده، دا رنګې تابعینو په وخت کې دا تابعداري شوې ده. او په دې کې حکمت تاسو ته مخکې ما ویل چې د نبي علیه الصلاة والسلام هیڅ یو سنت هغه الله معطل او بې فایدې نه دی پرېښی، په ټولو سنتونو د نبي علیه الصلاة والسلام باندې چې کوم دی عمل شروع دی. نو مقصدي خبره زما په دې ځای کې دا ده چې دغه اختلافات چې پیدا شوي دي د ائمو ترمنځه، دا خو یو په صریحي هغه مواردو کې چې هلته د نبي علیه السلام صریحي نص موجود وي، حدیث موجود وي، یا د الله تعالی یو آیات قرآن کریم موجود وي، په هغه ځای کې اختلاف نشته دی. اما اختلاف په هر هغه ځای کې دی چې یا خو حدیث کمزوری وي، ضعیف وي، بل طرف کې چې دی ائمو اجتهاد کړی دی.